د جمعې د فضیلت او د قدر شپه ده. پکې د درود شریف وینا په کثرت ویل یو لوی سنت د دې شپې دی او د راتلونکي د جمعې د ورځې یو لوی سنت. د درود شریف وینا یو ډیر لوی افضل ترین عبادت دی، ډیر اسانه کار دی. رب العزت په خپل سپېڅلي کلام کې فرمایي ان الله وملائکته یصلون علی النبی یا ایها الذین آمنوا صلوا علیه وسلموا تسلیما. رب العزت جل جلاله فرمایي اول خپل ځان یادی، اول خپل ذات یادی. ان الله بلا شک او شبه الله رب العزت بخپل حبیب رحمت لیشي. بیا ورپسې هغه مخلوق چې تعداد یو الله ته معلوم دی، چې دغه شمار دغه حساب باندې یو الله پوهیږي. الله وایي زما فرشتې په نبي کریم علیه الصلاة والسلام باندې دعا لیږي، هغه دغه پاک کې دعا غواړي. سبحان الله. ورسته ایماندار ته الله رب العزت دعوت ورکوي یا ایها الذین آمنوا، ای د ایمان خاوندانو څه وکړئ؟ صلوا علیه وسلموا تسلیما. زما په حبیب زما په قدردان باندې درود شریف ولیږي. ګرانو عزتمند ورونو دوستانو ملګرو، له ټولو څه زیات افضل ترین درود هغه درود ابراهیمي دی، هغه درود چې موږ تاسو په لمانځه کې وایو. له ټولو څه زیات افضل ترین که چیرې دا تاسو ته اوږدولو، دا مې د ذکر په شکل نسو لوستلی نو خیر دی، نور لنډ درودونه هم شته. تاسې بیا وایاست درود شریف د جمعې په دې شپه کې او په دې ورځ کې چې ولاړ یې، چې ناست یې، چې ګرځې، دست بکار و دل بیار، چې په دوکان یې، چې د ملګرو سره چې دوستانو سره چې مجلس شروع کړې، چې خبرې شروع کړې، ګپ خبرې هر څه چې کوې د دې کار د شروع کېدلو څخه مخکې و په اخر پای کې. نو لنډ درود دا دی صلی الله علیه وسلم. د دې معنا دا ده چې د الله رحمت دی او سلامتیا دی په نبی کریم علیه السلام. بل دا دی لنډ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد. ای الله رب العزت، ای زما رب، ای زما خالق پروردگار، پر رسولان مبارک باندې او دغه په آل او په صحابو باندې خپل رحمت او سلامتی اور الله رحمت ور باندې ولي، یا الله سلامتی اور نصیب کړي. د درود شریف دومره فضایل دي چې دغه په فضایل علماو بسته کتابونه لیکلي دي. لنډ دا چې د خیر دی نه د انسان لپاره چې ته ګوت ورته ونیسې، هغه د انسان لپاره الله پاک نیب کېږي. چې په کوم نیت انسان درود شریف وینا وایي، یو پوره وړی د دې په نیت وایي چې ما د پوره الله خلاص کړي، ته به په خپلو سترګو د پوره خلاصېدل ووینې. د دې ذکر او اذکارو سره کوشش بندګیم لازم دی. اول دعا ده، بیا بندګي کوشش دی. د بندګي کوشش دی لکه روح د انسان د وجود لپاره. نو ګرانو عزتمند ورونو، دغه رنګ انسان نه جوړي درود شریف وایي چې الله شفا راکړي، شفا به الله پاک درکړي. څوک بیا اولاد یې د دې په نیت وایي، څوک بندي د ازادۍ په نیت وایي. چې مثال کم نیت انسان راواخلي دی خیر نشته. دغه شانتې د درود شریف ویلو کې د دعا قبولیت لس ځل الله په یو درود شریف ویلو باندې رحمت په انسان کوي. په عام ورځو کې د جمعې په شپه کې په 100 ځل د روژې میاشت در دې لا بالا ده، د اخترو شپې در دې لا بالا کېږي، حرم شریف ته چې انسان ولاړ شي مکې معظمې ته در دې لا خبره بالا کېږي. په دې کې د زړه سکون دی، په دې کې د تشویش او د خفګان څخه د خلاصېدلو لاره ده. د درود شریف وینا کې داسې افضل ترین، داسې د ګټو والا عبادت، داسې ناشنا عبادت چې کوم ناشنا فضیلتونه د درود شریف لري، صحابه کرام ته دومره قدر درلود، هغه به دې ته لمونځ وایي. ورزه لمونځ کوم بغیر له طهارت، هغه به د درود شریف وایي. درود هم الصلات وایي، یصلون علی النبی.
ګرانو عزتمندو وروڼو د درود شریف وینا د ځان لپاره عادت وګرځوئ چې شفاعت د رسول الله مبارک مو په نصیب شي. الله رب العزت موږ تاسو ټول ته نصیب کړي. دا د درود شریف وینا ده چې همدې شفاعت کې به د انسان برخه او نصیب ځینې ټاکل کېږي چې بیا به د خپل حبیب پیژندي، د دواړو جهانو سردار به دې پیژندي. همدا د درود شریف وینا ده چې د مرګ څخه مخکې به انسان خپل ټکانه خپل ځای په جنت کې ویني، الله به ښکاره کوي. او ډیر ځله د نبی کریم علیه السلام دیدار الله پاک ور نصیب کوي انسان ته په خوب کې. ډیر زیات فضیلتونه د درود شریف د وینا دي، بیخي ډیر زیات. په هر ځل ویلو باندې لس الله رب العزت د انسان ګناوي ورته معافوي، لس درجې په جنت کې لوړوي. ما درته ویل چې دا په عام وختو کې کله چې دا وختونه یا ښه وخت یې ښه شپه یې ښه ورځ یا ځای ښه ځای عباره نو بیخي بې شماره خبرې دي. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على